صحیح حدیث کې دا راغلی صحابه کرام وایي چې کله موږ پښمنه وکړو په روژه کې نو بیا به د ټولو ملګرو دا تادي وه چې جومات ته ځان زر ورسېدې دپاره چې جمع ونه درېږي ځکه نبی صلی الله علیه وسلم پښمنه و د پښمنۍ پسې به بیا ایسته لمونځ کاوه چې کله به اذان وشو بیا به جمع کوله نو سحر مانځه کې وختیوالی چې کوم دی دا مستحب دی او دا بهتر دی سیار بن السلامه وی ودخلت انا وابي على ابي برزة الاسلمي رضي الله عنه وزو زما پلار په ابي برزه داخل شو فقال له ابي زما پلار وته كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبه نبی علیہ السلام به فرض من څنګه کاو وګد حدیث دی نبی صلی الله علیه وسلم فرض من په دې ترتیب باندې کاو خو اخر کې دا او فرمایل وکانه ينفتل من صلاه الغداة حين يعرف الرجل جليسه نبی علیہ السلام به د سحر مانځنه کله سلام وګرځاو نو د سر ټیم به چې وسړي به خپل خواته گاونډي ملګری به یې پیژانده داغه زمانه چې بجلیان نشته د سپوږمۍ بهر نشته او داسې جوماتونو کې کړکۍ مړکۍ هم نه داسې انتظامات نه و تیاره جوماتونه و د خټې جوماتونه و چې سلام به وګرځي نو ایله به سړي د خپل خواته کم ملګری هغه پیژانده ويقرأ بالستين إلى المئة ونبي السلام با د شپېتو نه واله د اصلو پورې به آیتونه لوستل په مانځه کې د 60 نواله 100 پورې آیتونه مطلب دا دی د یو نواله شپېته آیتونه لوستل او کله کله 100 آیتونه لوستل دا به نبی سم د سحر د منځ قرات دا روایت امام بخاری په خپل صحیح کې راوړل دی امام مسلم په خپل صحیح کې راوړل دی متفق علیه حدیث دی دینرونو دا معلومیږي چې سحر من د وخت کول دا د الله د نبی صلی الله علیه وسلم طریقه ده او د وخت معنا مخکې جمعه کې مونږ ویلې و چې د سحر خطونه پس بکې د سحر خطونه مخکې معنا نه ده او د سحر نخې مونږ بیان کړی وي چې سحر کله راوخیږي د هغې نه وروسته بیا 40 منټه انتظار کول او 50 منټه انتظار کول او خامخا نیمه ګنټه انتظار کول دا څه مستحبه طریقه نه ده او چې کله د جمعه خوشا مقتدیان جمع در رسیدې شي دومره ټیم مسړه ورکي څوک د اودس نه فارغ شي څوک د کور نه روان شي یو سړی د حمام حاجت لري هغه د خپل حمام حاجت پوره کوي بیا به سړی جمع کوي بل حدیث د محمد بن عمر بن الحسن بن علي رضی الله عنه ومنګ د جابر بن عبد الله نه تاسو کې د منظر ټیمونو هغه موږ ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د منظر ټیمونو بیان کړل په تفصیل سره و د سحر منځ ته کله راورسې نو وی فرمایل والصبح بغلس د سحر منځ نبی صلی الله علیه وسلم په تیاره کې کاو غلس هغه تیارې ته نه و چې تک تور تیارې غلس په حدیثو کې هغه تیارې ته وی چې د سحر خړکې او تیاره ګډه وړي خړوالم لګېدل او تیارم پکې نو دا خړواله او تیاره چې ګډه وړي دي ته غلس وي سحر منځ نبی سم په غلس کې کاو چې د سحر خړکې او تیاره بدوانه یو ځای شو په دې ټیم کې به د سحر منځ نبی علیہ السلام کاو بلکې دا خبره سره یاد کړئ چې نبی علیہ السلام په زندګۍ کې یو مون نیم چې دا په خړای کې کړه د چې لګرانه شوی و په هغه ټیم کې کړه دی یو مون نیم او تمام عمر د رسول الله صلی الله علیه وسلم د منځونو طریقه تیاره وا وختي به منځونه کول چې صبح صادق به کله راوخت اذان به وشو او دا غي نورس لکشان وخت به ورکو بیا به سحر جمع ودرېدله لکه د دې دلیل ابي مسعود انصاري رضی الله عنه داوی وصلى الصبح مره بغلس ونبي الاسلام يوزل سحر من بثياره کې وکړ ثم صلى مره اخرى فاصفر بها او بیا بل ځل د سحر منځ کو نو خړکې پکې وا رڼا شي و په دې ټیم کې وکړ ثم كانت صلاته بعد ذلك تغليس داغین رست بیا د رسول الله من پتیاره کې حتی ماتا
تر دې چې نبی اسلام وفات شو ولم يعد الى ان يصبر او واپس نشو چې دوباره یې مونږ بیا په رڼا کې کړي وې نو یو ځلې په تیاره کې وکړو بل ورځ په رڼا کې وکړو او بیا نبی صلی الله علیه وسلم د وفات پورې نبی اسلام مونږ په خړکه کې کاو د تیاره کې به کاو چې رڼا منو لګېدلې او د وخت مونږ بکاو نو اخیری منځونه د رسول الله صلی الله علیه وسلم مرګ د وخت چې کوم منځونه دا نبی اسلام په تیاره کې کړي دا روایت امام ابو داود په ابو داود کې راوړل دی امام ابن حبان ابن خزیمه ټول په خپل کتابونو کې راوړل دا صحیح حدیث دی دین تاسو دا اندازه ولګید چې سحر من وختي کول د الله د نبی طریقه وا ضرور سره امام صاحب فتوا د الله په توفیق بیانومه انس رضی الله عنه وی ان زید بن ثابت حدثه وزید بن ثابت دا حدیث بیان کړی دی انهم تسحروا مع النبي صلی الله علیه وسلم صحابه د نبی اسلام ته پښمنه وکړه ثم قاموا الى الصلاه بیا منځ ته ودرېدل د پښمنی نه وروسته قلت ما وکم بینهما د پښمنی او د منځ په منځ کې به څومره مقدارو نو قال قدر 50 او 60 آیه 50 آیتونه یا 80 آیتونه دومره مقدارو چې سړی پښمنه وکړي روزه بند کی نو د دې او د منځ د ودرېدو په منځ کې دومره فاصله او چې سړی 50 آیتونه قران کې لوستل شي یا 60 آیتونه لوستل شي 50 آیتونه او 60 آیتونه مې تاسو تجربه وکړئ چې په دمه دمه سړی لولي نو املس لس منټه کې لوستل کېږي یا په 12 منټه کې ضرور سړی لولي او په تجوید لولي نو هم په 10-12 منټ کې 50 آیتونه لوستل کېږي نور په 7-8 منټ کې سړی لولي نو دا خبره معلومه شورونه چې د سحر مونږ د پښمنی نه وروسته شپږ ته منټه یا بل 10 منټه نبی سم تاخير کاوه د پښمنی وروسته به سحر مونږ نبی سم کاوه دا چې کوم خبره بیانوم دا ټول حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی او دا د بخاری او د مسلم د ابو داود ترمذی ابن ماجه د دې کتب السته او احادیث عزت بیانوم دا ټول احادیث دي انس بن مالک وی رضی الله عنه ان النبي الله صلى الله عليه وسلم وزيد بن ثابت تسحرا والنبي عليه السلام وزيد بن ثابت دوانو یوځه پښمنه وکاو فلما فرغا من سحورهما کله چې پښمنینه فارغ شو نو قام النبي الله الى الصلاه ونبي سم جمع ته ودرید فصلى من منذ قلنا لانس وانس تمنول كم كان بين فراغهما من سحورهما څومره ټیمو د نبی سم د فراغت او د پښمنی او دخولهما فی الصلاه او منځ کې داخليدل د پښمنی او د جمع منځ کې داخليدو کې څومره وخت قال قدر ما يقرأ الرجل 50 آیه دومره مقدار چې وسړی 50 آیتونه یا 80 آیتونه ولسل شي دومره مقدار د پښمنی او د جمع د ودرېدو په منځ کې دا حدیث امام بخاری په خپل صحیح کې راوړی دی په دویم جلد کې مسلم په خپل صحیح کې راوړی دی دا حدیث امام نسائی په سنن نسائی کې راوړی دی